السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو الله دې وکړي چې روغ او جوړ یاست. ملګرو موږ څنګه کولی شو چې هر انګلیش خط چې دی هغه په پښتو باندې واړو. که چیرې ستاسو انګلیش نه دی زده هېڅ فکر مه کوئ. د ننه بعد څخه تاسو هر کم ژبه چې ده د هرې ژبې خط چې دی هغه پښتو ته ترجمه کولی شئ. نو اوس تاسو ګورئ دوستانو، دلته اوس زما موبایل ته ګورئ چې دا اټومیټیک په خپله دا ګرده خط په پښتو ته ترجمه کړي. تاسو په خپله ورته کتلی شئ، صرف حساب یا غټه ای بي سي چې د هغه نه اړوئ. ګورئ دوستانو دلته بل خط یې دلته ورته وګورئ، دا انګلیش لیکلی دی، دا درته پښتو ترجمه شوه. دا وینئ د بکس کڅوړه. نو دوستانو تاسو کتلی شئ چې دلته بل خط ته ګورئ، دا تاسو ګرده په پښتو باندې دغه کولی شئ، ترجمه کولی شئ. نو ډېره خوندوره طریقه ده دوستانو. ویډیو در پایه وګورئ، نور وخت مه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو ملګرو په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته یو داسې طریقه یو داسې اپلیکیشن درښیم، لکه تاسو چې اوس په خپله وکتل چې زه هغه د سایډ کوم شی چې موبایل کې معلومېدی قاچاق ورته چې هغه په هر خط چې به ما ونیو هغه په پښتو ترجمه شو. نو د ننه سبا د تاسو ټول هم زما کتونکي په خپل موبایل کې دا سیټینګ وکړئ. تاسو ته به هر ځای انګلیش خط اسانه وي. که ستاسو انګلیش نه وي زده بیخي اسانه دی دوستانو. یعنې پښتو اوس تاسو انګلیش پښتو ترجمه کولی شئ. یوازې انګلیش نه، هر زبان د دنیا پر مخ چې کوم زبانونه دي ټوټل پکښې دي هغه تاسو پښتو ته ترجمه کولی شئ. که هندي ده، که فارسي ده، که اردو ده، که انګلیش دی، چې هر زبان تاسو غواړئ هغه تاسو که عربي زبان کې هر زبان تاسو پښتو ته ترجمه کولی شئ. نو دوستانو ډېر وخت نه اخلم، ویډیو راسه اوږدېږي. نو د ټول در مخه به تاسو راسئ خپل پلی سټور به کلاو کړئ. چې کله مو پلی سټور کلاو کړو په دغه سرچ بار کې به ولیکئ، دلته به ورته صبر شئ، دلته به تاسو ولیکئ های ډکشنري HI. بس تاسو دغه خالي های ولیکئ، های خو لیکلی شئ، بس دا به تاسو سرچ کړئ. ګورئ تاسو ورته ګورئ. نو دوستانو چې کله تاسو په سرچ بار کې ولیکئ های، نو تاسو ته به ډېرې ډکشنریانې راواخلي. تاسو به دغه یوه را ډاونلوډ کړئ. بخښنه ملګرو، دغه وینئ دوستانو، دغه شته ډکشنري به تاسو را ډاونلوډ کړئ. کله چې همدا را ډاونلوډ کړئ دلته ورته لیکلي ده های ډکشنري، تاسو به دغه را ډاونلوډ کړئ. نو دا ما ډاونلوډ کړې ده، اوس راځو اوپن کوو یې. دلته مکمله طریقه یې درښیم، طریقه یې زده کړئ، بیا به انشاءالله تاسو ته اسانه وي. تاسو د هر ځای څخه هر زبان خط چې دی پښتو ترجمه کولی شئ. که پښتو سمندر چې په انګلیش ترجمه کولی شئ، د یوه زبان څخه بل ته ترجمه کېږي. دوستانو دا تاسو کتل چې اوس زما سره ډکشنري کلاو شوه، چې اوله پړاو تاسو را ډاونلوډ کړئ دغه شکل دغه رقم راځي. بیا به تاسو راسئ په دغه به کلیک کړئ. چې کله مو په دې کلیک کړه بیا به تاسو په دغه شنه بټن پسې کلیک کړئ. کله چې مو په دې کلیک کړه اوس تاسو اجازت غواړئ. دا ګورئ دوستانو تاسو ته به دغسې اپشن درکړي، که تاسو ته وایي چې ته دغه ډکشنري ته اجازت ورکړئ، نو تاسو به راسئ په دغه ډکشنري به کلیک وکړئ او دلته به دې ته اجازت ورکړئ. نو دوستانو اوس سکرین ریکارډینګ شروع دی، دا اجازت نه اخلي. نو دا تاسو کتلی شئ چې ما اوس ورته اجازت ورکړو. دا زه اوس بیا به شاته ولاړ شئ ملګرو. چې کله شاته ولاړاست نو دا به اوس تاسو سره آن شي، ستاسو موبایل کې به دا کلاو شي. نور دا هېڅ کار نه غواړي. یو کار یې پاته دی دوستانو، ضروري کار، چې هغه زبان دی. زبان تاسو د دغه لارې هم دغه کولی شئ چې په راسئ په دا بټن چې کله کلیک وکړئ نو ګورئ دلته زبانونه دي. دا ګورئ دوستانو چې کله په دې کلیک وکړئ دلته تاسو پښتو ورته انتخاب کړئ. په سرچ کې به خالي یوه پی ولیکئ، هم پښتو درته راخلي. باسته پښتو یې راواخیستمه، پښتو مې ورته انتخاب کړه. په دا بله خوا کې ګورئ انګلیش لیکلی دی، دې خوا ته به هم تاسو پښتو انتخاب کړئ. دلته هم زه پښتو سرچ کوم، صرف به تاسو یوه پی سرچ کوئ اوس پښتو راخلي. اوس موږ سره ډکشنري مکمل شوه. اوس د هر دا خط چې دی هغه پښتو ته ترجمه کوي. دا تاسو کتلی شئ دغه اپشن چې تاسو په هر ځای باندې ونیسئ هغه به دا ګورئ ژباړې سټایل. دا ګورئ دوستانو په خپله ورته ګورئ. دغسې زه راځم اوس دغه پلی سټور ته راځم. اوس دلته پې یو خط نیسم چې دا ما ته اوس په ګورئ دلته ورته ګورئ سلام قاموس همدا اوس وژباړئ. ګورئ دوستانو که چیرې ستاسو پښتو نه وي زده، اردو مو زده وي، بیا دلته تاسو اردو هم ورته انتخابولی شئ. نو دوستانو تاسو کتلی شئ چې اوس تاسو سره په موبایل کې دغه اپشن آن شو. دا وینئ دلته. نو چې کله تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ او دلته ګورئ زبان دی، دا وینئ دوستانو په دغه چې کله کلیک وکړئ دلته تاسو زبان وربدلولی شئ. دا وینئ دوستانو یوه خو دا خبره شوه. اوس بله طریقه یې هم درښیم، در ټولو ضروري طریقه او خوندوره طریقه خو دغه ده چې کله هم تاسو ته څوک انګلیش کې میسج وکړي هغه تاسو پښتو ته ترجمه کوي، نو برته د هغې جواب تاسو په پښتو کې ولیکئ، هغې ته یې په انګلیش کې ترجمه کوي ور وایستوئ. یعنې تاسو به خپل خط
ستاسو هر زبان چې زده وي ستاسو خپل خط و هغه زبان ته ترجمه کوي. نو راځئ دا بیا څنګه طریقه ده چې دا طریقه هم درته وښیم. نو ګوره دلته زه راځم دا سړي ته اوس میسج کوم ښه. نو تاسو کتلی سئ یا بل نمبر ته ځم، دلته به یو نمبر زه پیدا کړم، دلته چې زه میسج ورته وکړم داسې یو نمبر پیدا کوم دوستانو. نو دغه نمبر دی زه اوس دلته مطلب دا هیلو ده اوس ماته راولېږل، هو دا هیلو. نو مطلب دا اوس ماته دا هیلو رالیږل دی، دې خو دا دی اوس زه دلته زه ورته دا اپشن ما راکش کړي، دلته مې پر ونیي چې دغه د دې څه معنا ده د هیلو. اوس بیا تاسو په خپله باندې ووینئ چې د هیلو معنا سلام دی په پښتو کې، په انګلیش کې چې هیلو معنا سلام. اوس د دې جواب موږ څنګه ورکول، زموږ انګلیش نه دی زده، نو اسانه طریقه ده دوستانو، تاسو هېڅ فکر مه کوئ. ګورئ دلته به تاسو راسئ پښتو به انتخاب کړئ، دا ګورئ په خپل موبایل کې به پښتو ولیکئ، وعلیکم سلام. تاسو کتلی سئ دوستانو چې ما اوس په پښتو کې ولیکل وعلیکم سلام. دا به تاسو اوس نه سینډ کوئ، یعنې بیا نه بیا استوئ، تاسو به راسئ په دغه سایټ کې دا کوم اپشن چې درکړی په دې به کلیک کړئ، دلته به تاسو زبان ور بدل کړئ. نو زه اوس راځم دلته انګلیش ورته انتخابوم دوستانو، انګلیش دلته اوس موږ ټاپ کوو ملګرو، دغه د انګلیش راواخلو او دلته به بل خوا کې به هم انتخاب کړو. ګورئ دوستانو، نو زه اوس بیرته راځم هغه جواب ته. نو تاسو کتلی سئ چې زه اوس دا ستاسو در مخه څنګه په جواب ورکوم. ګورئ تاسو به صرف هغه هلته پر ونیسئ او په خپله ترجمه سي. که چیرې نه ترجمه کېدی دوستانو، یا به ستاسو سره په نیټ کې مسله وي یا به مو غلط لیکلی وي. نو زه اوس سم لیکم، ستاسو در مخه مکمله طریقه در ښیم، ویډیو نه سکیپ کوم چې زده یې کړئ. وعلیکم سلام. نو تاسو کتلی سئ دوستانو چې څه مشکل ماته راځي هغه به تاسو ته هم ګورئ دوستانو. هاي ټو یو نو مطلب په انګلیش کې، په صفا انګلیش کې یو هغه زموږ ته انګلیش سره وایو او هغه صفا انګلیش اصلي انګلیش دی. ګوره هاي ټو یو، نو دا جواب شو د دې هیلو. ستاسو سره چې څوک انګریز په انګلیسي کې خبرې کوي په انګلیش کې، تاسو ورته ډېر په اسانۍ جواب ورکولی شئ. نو دوستانو ویډیو ډېره اوږده شوله، ویډیو ډېر سټینګونه اوس هم پاته دي، ما تاسو ته لږ ضروري در وښودل. نو ویډیو ډېره اوږدېږي، کوم چیرې په ویډیو کې څه انفارمیشن څه طریقه زده کړې وي، څه درته اسانه سوي وي، نو ویډیو به ضرور لایک کوئ. او که در اوسه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل هم سبسکرایب کړئ او نور ملګري هم ورته راوغواړئ چې هغه هم د دې چینل څخه فایده واخلي. دا ستاسو لپاره دی، هر کم انفارمیشن او ښایسته ویډیوګانې به تاسو ته پکې ملاویږي. وسلام.